حال از محترم کاوون کاکر برای صحبت دعوت می‌گردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د خپل کورنۍ او د کاکړ تاریخ بنسټ لخوا تاسو ته ښه راغلاست وایم او د ستاسو د راتګ نه د زړه د کومې مننه کوم. ویل شوي دي که غواړئ یو ملت نسکور کړئ نو تاریخ یې له منځه یوسئ. د یو ملت تاریخ ته درناوی کول د هغې ملت هویت او ارزښتونه ساتل دي. دا چې د محمد حسن کاکړ په ژوند او هم له مرګ نه وروسته د هغې ډېر درناوی وشو او دا چې تاسو دې غونډې ته تشریف راوړی دی دا نه یوازې تاسو د هغې شخصیت ته عزت ورکړی بلکې دا تاسو ښودلی چې د افغانستان تاریخ ته درناوی کوئ چې بیا هم د زړه د کومې تاسو ټولو نه مننه کوم مخصوصا ولسمشر نه. د محمد حسن کاکړ علمي او اکاډمیک کړنو په اړه به د نور پوهان او استادان به خبرې کوي او د بنسټ په مورد کې به محترم لیوال صاحب خبرې وکړي. خو زه غواړم یوازې د هغې یو څو خاطرې چې زما د ژوند بهترین زده کړې درسونه هم دي تاسو سره شریکې کړم. اول تر هر څه د وړاندې ما د هغې نه زده کړه که اراده ځواکمنه وي او انسان زحمت وکاږي نو خپل هر ټاکلي هدف ته رسېدلی شي. دوهم ډېر مهم درس دا و چې د خاورې او د هېواد سره بې کچه مینه ولرو او په هر عمل کې د وطن ښېګڼه په نظر کې ولرو. چیز دیگری که من از پدرم محمد حسن کاکر آموختم که انسان در هر حالت باید صادق باشد و حقیقت بگوید. او تظاهر را دوست نداشت. په آخر کې د پلار د مرګ شیبې هم زما دپاره یو ډېر ښه درس و او هغه دا چې که مونږ په خپل ژوند کې په انساني اصولو عمل وکړو او بیا به د مرګ نه هم ویره نه لرو. د ژوند په وروستیو ورځو کې یې روحیه ډېره قوي وه او خورا آرام و. نه یې له چا شکایت درلوده او نه یې د چا ګیلې کولې. فکر یې کاوه چې د چا پوروړی نه دی. د خدای رضا ته تسلیم و او په همدغې روحي او روحاني سکون کې یې خپلې سترګې پټې کړې. ډېره مننه. و حال از محترم آقای عبدالغفور لیوال مشاور محترم ریاست جمهوری برای صحبت دعوت می‌گردد. جلالت مآب جمهور رئیس، ټولو مشرانو، استادانو، خویندو او ورونو، السلام علیکم. شاوخوا 3 کاله وړاندې په کابل کې د پوهاند کاکړ د کورنۍ په کوربتوب د استاد یو شمېر دوستان، شاګردان او مینوال سره راټول شول چې د ده تر معنوي سیوري لاندې د کاکړ تاریخ بنسټ په نامه یوه علمي فرهنګي ټولنه جوړه او د خپل تاریخ او ملي ارزښتونو د ساتنې د هڅو یوه برخه کار په غاړه واخلي. د کاکړ تاریخي بنسټ د پوهنتون او د علومو اکاډمۍ د استادانو، فرهنګي شخصیتونو او د ډاکټر کاکړ د کورنۍ د غړیو په ګډون خپلې لومړنۍ غونډې راپیل کړې چې لویې موخې یې دا وټاکل شوې: د پوهاند محمد حسن کاکړ او نورو پیژندل شویو مؤرخینو او لیکوالو د چاپ او ناچاپو آثارو تنظیم او بیا خپرول، د افغانستان پیژندنې د نړیوالو مهمو آثارو تشخیص په ملي ژبو ژباړه او خپرول چې ښایي ځوان نسل ته به په راروانو څېړنو کې د باور وړ سرچینې وي.
د سیمې او افغانستان د تاریخ پیژندنې لپاره د داسې معتبرو سرچینو رامنځته کول چې نور نو په پوهنتونونو، څېړنځایونو او مطبوعاتو کې د سیالو هیوادونو جعل شویو مسخه او فسخه شویو متنونو ته د مراجعه اړتیا راکمه او یا بیخی له منځه یوسي. در این بخش کلیپ ویدیویی تهیه شده است که توسط همکاران بخش تکنیکی به نشر می‌رسد. دلته یو ماشوم خاپوړې وکړې چې لا په کوچنیوالي کې د پلار او بیا وروسته د مور له سویري څخه د روزګار ټکنده غرمې ته پاتې شو. When I was born, I was a few months old that my father died in civil war in Afghanistan. پوهاند کاکړ د ملي او نړیوالو څېړونکو او پوهانو په نظر کې د ځانګړي اکاډمیک میتود خاوند او تاریخ لیکونکی دی. د پیښو تقلیدي برخورد د ده په اثارو کې نشته. د چې کله شی لیکلی دی نو هغه د نوښت سره مل دی. زوړ شی نه دی راخیستی. په تاریخ کې نوښت نه کیږي، خو د تاریخي پیښو په تسلسل او وډنه کې نوښت پکار. استاد متواضع، نرم، صمیمي او مهربان شخصیت و. دا قلم لا روان و خو له ګوتو ولوېد. بنده صحبتم را به اختصار ذیل عنوان تاریخ نگاری از نگاه پوهان دکتر محمد حسن کاکر ارائه میکنم. تاریخ به مثابه یک علم. همون گونه که اشاره شد از نگاه مرحوم کاکر تاریخ یک علم بوده است. از نگاه کاکر تاریخ از سنخ علوم تجربی است و لذا تابع روش تحقیق تجربی است و مانند سایر علوم متشکل از مؤلفه‌های ذیل می باشد. یک، داده ها و فکت ها. مراد از فکت ها وقایع تاریخی است، یعنی امور واقعی جزئی که در گذشته به صورت یک رویداد رخ داده و یا وجود داشته است. مورخ در صورت کارش علمی محسوب می شود که تابع فکت ها باشد و فکت ها را از منابع معتبر به دست آورد. این منابع می تواند اسناد آرشیفی، تحقیقات زبانشناسانه و فیلولوژیک و اکتشافات و تحقیقات باستانشناسانه و مردم شناسانه باشد. با باور کاکر این گونه منابع نسبت به منابع چاپی از اعتبار بیشتر برخوردار است. تشکر از صحبت‌های جناب دکتر صاحب احمدی. در این بخش نوبت به رونمایی و اهدای کتاب میرسد. از جناب کاوان کاکر صاحب خواهش مندم تشریف بیارن. از جناب رئیس جمهور خواهش مندم به جایگاه تشریف آورن. اهدای کتاب توسط کاکر صاحب. بسیار تشکر. حضار محترم در بخش توجه همه را به صحبت‌های جناب رئیس جمهور جلب میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم ګران خور مریم کاکر، کاون جان او سبان جان کاکر او خوږه کاکر، ټول محترم معاذرینو، استادانو، محصلانو، ورونو او خویندو او د کاکر صاحب مینوالو، السلام علیکم. زه نن دلته د یو داسې چا په باره کې خبرې کوم په څه لسګونو کلونو مې له نږدې سره ورسره پېژندل او مخکې در دې چې په لومړي ځل یې ووینم هم مې پېژانده، ځکه دی د قلم چښتن، علمي آثار یې لیکل او مهمې ژباړې کولې. ما دی د خپلو آثارو له لارې
پیژندلی و په 1950 کلونو کې چې زه زلمی او د کابل پوهنتون په ادبیاتو کې پوهیالی وم د کاکړ صاحب 2 کتابونه ډېر مطرح وو. یو د تاریخ څه ته وایي په نوم کتاب و چې ده ترجمه کړی و، او بل د کاکړ صاحب د ماستري د دورې تیسیس و چې په کتابي شکل چاپ شوی و او ډېره توجه یې جلب کړې وه. پوهاند کاکړ د انګلیسي ژبې د پیچلو علمي مطالبو پښتو کولو او روانه آسانه ژبه بیانولو کې خاص استعداد درلود. دلته پوښتنه پیدا کیږي چې د افغانستان یو نامتو مورخ ولې په دوامداره توګه په ژباړه بوخت و. زما پاند د دې شي دلیل دا دی چې کاکړ صاحب غوښتل په هغو علمي اساساتو باندې چې دوی تاریخ لیکنه نور هم وپوهوي. د مهمو آثارو په ژباړلو کې د ده نقش د امریکا د 20مې پیړۍ د لومړۍ نیمایي د مشهورو مورخانو نقش ته ورته دی. هغه وخت چې ما کاکړ صاحب ولید او له نږدې نه مې وپېژاند، دی له هاروارد پوهنتون نه تازه راستون شوی و او اوچت نوم یې درلود. مګر له ټول نوم او شهرت سره ډېر متواضع انسان و او هیڅ وخت خبرو او بحثونو کې د دې یادونه نه کوله چې د انګلستان او امریکا په مشهورو پوهنتونو کې تاثیر کړی دی یا یې د دنیا له نامتو پوهانو سره لیدلې کتنې کړي دي. د دې شخصیت یو سپېڅلی افغاني شخصیت و. زه له کاکړ صاحب سره په ډېر لږ وخت کې دوست او همکار شوم. د کاکړ صاحب او مجدو صاحب کورونه په پل سوخته کې و. ما به دوی په موټر کې پوهنتون ته راوستل او دلته به ډاکټر صاحب غوث شجاعي، رسول امین او شپون صاحب هم را سره ملګري شول. الله تعالی د دوی ټول وبخي. موږ به په یوه سړه خونه کې ناست و او بېخونده نسکافې مو غنیمت ګڼله. خو بحثونه مو تاوده او خواږه و. هم د ځوانو همکارانو او محصلانو د ښوونې او روزنې په طریقو غږېدو، هم د افغانستان پیژندنې باندې ژور بحثونه کول، هم به له وطن سره د مینې او ژمنې بحثونه و. کاکړ صاحب لکه څنګه چې له کشرانو او همزولو سره یار او ملګری و، دغسې د علمي او ادبي مشرانو لکه حبیبي صاحب، الفت صاحب، بینوا صاحب، رښتین صاحب، رښتیا صاحب، کوزات صاحب او نورو ډېر عزت کوو. د کاکړ صاحب تواضع له اخلاقي او سیاسي جرأت سره تړلې وه. من یقین دارم که ما می توانیم بالای فاجعه‌های تاریخی خود کامیاب شویم و بخش زنده آن را که بر اساس آن هویت ملی و احساسات قلبی ما حرکت می کند و جریان می دارد مورد توجه و افتخار قرار دهیم. به این صورت روح پوهان کاکړ همیشه شاد خواهد بود. از این جهت که بنیاد کاکړ در چاپ آثارش موفق‌تر باشد، خواهش من این است که سال آینده که سال 100مین سالگرد استقلال افغانستان می باشد و ما 1000 سال تاریخ دری و تاریخ پشتو و ازبکی را و ارتباطی 3 زبان ملی را با هم تجلیل می کنیم. بنیاد کاکړ در این بخش پیشقدم شوند و ما تعهد می کنیم که آثار عمده تمام نویسندگان خود در این بحث عمده ملی انشالله تعالی به چاپ خواهد بدیم. Till vi Afghanistan, Zindabad Afghanistan, Yasashin Afghanistan. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کتابونو او ترجمو سربیره کاکړ صاحب ګڼ شمېر علمي او تحلیلي مقالې هم لیکلي دي. لنډه دا چې کاکړ صاحب په بین المللي معیارونو سرسم یو کره تاریخ پوه او د اجتماعي علومو دوامداره زده کوونکی او د افغانستان په روشنفکري حلقو کې یو جیګ غږ و.
له علمي اهمیت نه سربیره کاکړ صاحب یو متعهد انسان و د ده تعهد د خپل ولس او خپل هیواد سره و کاکړ صاحب د فرد په ازادي او د ملتونو په ازادي باور درلوده کاکړ صاحب که د ویښ زلمیانو سره علاقه درلوده که یې د استادانو او محصلینو په اتحادیه کې غړیتوب درلوده که یې د خپلواک افغانستان د لیکوالو په اتحادیه کې ګډون کوو او که یې د افغانستان د پوهنتونو د استادانو په ټولنه کې فعالیت کوو هدف خپله د نورو افرادو او د ټولنې ازادي و. اجازه بدهید اولتر از همه از بنیاد تاریخ کاکر به مناسبت این ابتکار مهم و بجایشان بابت ایجاد این مرکز علمی و پژوهشی ابراز امتنان نمایم. بجا می دانم سخنم را با بازتعریف بنیاد کاکر که در صفحه نخست سایت آن بازتاب یافته آغاز کنم. هدف بنیاد تاریخ کاکر توسعه و انتقال دانش برای ارتقای سطح معلومات در مورد تاریخ افغانستان از طریق انجام تحقیقات علمی، انتشار و پخش آثار علمی و ابتکارات دیگر می باشد. بنیاد کاکر مختص به همکاری با محققان در راستای انجام تحقیقات تاریخی، ترجمه آثار تاریخی، نشر و پخش آثار کتبی آنها می باشد. حضار محترم، ما از جمله شاگردان مرحوم پوهان دکتر محمد حسن کاکر هستم. از شاگردای تقریبا حدود 50 سال قبل، تقریبا 50 سال قبل، حتی بیشتر از او هم، صنف 3 4 2 فکر میکنم به تمام صنوف تاریخ و جغرافیا جنابشان ما را درس دادن و درسایشان هیچ فراموشم نمیشه. وقت بسیار کم است، فقط روی اوصاف جمیله‌اش یک چند نقطه ذکر میکنم و ای که همیشه توصیه کردن برای فامیل خود که آثار مرا بخوانین، به دوستای خود در اینجا یک راز نفته که میل خدمت شما عرضه میکنم، خدمت شما ارائه میکنم. جناب پوهان صاحب به یقین همون ترتیبی که دوستها لطف کردن عنایت فرمودن، واقعا یکی از اساتید بسیار خوشخلق و به اصطلاح خندروی و با محبت پوهنتون کابل. ما بسیار استادا رو دیدیم، بعضی استادا که در خانه خودم قار میشه بازمو چیزش جبرانش با سر شاگرد خود میکنه، در سن که آمد بازمو رقم با پیشانی توشی. جنابشان بسیار حسن خلق داشتن، به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرن مرغ دانا را. سلام علیکم ټول محترمو چې دلته راغلي دي، زه خپل د زړه د مینې سلامونه ورته وایم او ډېر تشکر یې ورته کوم او ډېر خوشحاله ورځم ده. دا زه فکر کوم زما په نظر چې نن هغه رئیس جمهور ده او زه فرست لیډي یم، زه فرست لیډي یم، زه فرست لیډي یم. ډېر تشکر تاسو نه، ډېر تشکر. کاکړ چې درته ووایم دغه یو قلم په یو قلم یې نن دلته ځان رسولی، په دغه یو قلم او ټولو ته به ویلې چې تاسو باید هر څوک چې متعلمین چې به څوک به داسې به خوشحاله شو، دا کور دی کور ده راځه، کله ځوانانو ته به یې ویلې بل ته به چې راشي دغه کور ده، داسې به دی خوشحاله چې دی دغه قلم ما به کله ورته ویلې که دا یو قلم یې تا د لاسه به واخلو څه به وشي، بیا به دې خندل، وایي زه دغه مې علاقه ده نو څنګه یې کوې، بس دغه یو قلم و، په دغه قلم او هر څوک ته د خدای همت ورکړي چې د علم او د دانش او د لاره ونیسي، انشاءالله هر شی به شي.